بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. اذا السماء انشقت، کله چې آسمان وچوي، وأذنت لربها وحقت، او د خپل رب امر عملی کړي، او دغه حق هم دا دی چې د خپل رب امر ومني. وإذا الأرض مدت، او کله چې ځمکه وغوړوله شي، وألقت ما فيها وتخلت، او څه چې په هغې کې دننه دي هغه د باندې وغورځوي، تسه کړای شي. وأذنت لربها وحقت، او د خپل رب امر پر ځای کړي، او د هغې سره هم دا ښایي چې هغه عملي کړي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اے انسانه، ته پر راښکته کېدو د خپل رب لوري ته ورتلونکی او د هغه سره یو ځای کېدونکی. فأما من أوتي كتابه بيمينه، بیا چې د چا عملنامه هغه ته مخامخ په ښي لاس کې ورکړه شي، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، د هغه نه آسانه حساب اخیستل کېږي، وينقلب إلى أهله مسرورا، او هغه به د خپلو کسانو لوري ته خوښ په خندا ورستنېږي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، پاتې شو هغه څوک چې عملنامه یې وروسته د شا له خوا ورکړه شي، فسوف يدعو ثبورا، نو هغه به مرګ وغواړي، ويصلى سعيرا، او د بلو لمبو اور کې به وغورځېږي. إنه كان في أهله مسرورا، هغه په خپله کورنۍ کې بې اندېښنې وو. إنه ظن أن لن يحور، هغه انګېرلې وه چې بیا ورګرځېدونکی نه دی. بلى إن ربه كان به بصيرا، ورګرځېدنه ولې نه وه؟ دغه رب دغه ټولې کړنې لیدلې. فلا أقسم بالشفق، نو نه ده داسې، زه قسم خورم په شفق، والليل وما وسق، او په شپه او چې څه هغې راغونډ کړي دي، والقمر إذا اتسق، او په سپوږمۍ چې کله د هغې ټیکلی بشپړ شي. لتركبن طبقا عن طبق، تاسې به ارومرو پړاو پر پړاو د یو حالت نه بل حالت ته تېرېدونکي روان یاست. فما لهم لا يؤمنون، بیا په دې خلکو څه شوي دي چې ایمان نه راوړي. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، او کله چې قرآن دوی ته لوستل کېږي نو سجده نه کوي. بل الذين كفروا يكذبون، بلکې دا منکران خو یې د دې پر خلاف دروغ ګڼي. والله أعلم بما يوعون، په داسې حال کې څه چې دوی په خپلو عملنامو کې راغونډوي، الله پاک په هغو ښه پوهېږي.
فبشرهم بعذاب أليم نو د دې عمله دوی ته د دردونکي عذاب زیری ورکړه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون البته کومو کسانو چې ایمان راوړی دی او چا چې ښه عملونه کړي دي د هغو لپاره هیڅ پای ته نه رسېدونکی ثواب دی